بسم الله الرحمن الرحیم. د ستر خدای په سپېڅلي نامه د روحي نیوز څېرې خپرونې ګرانو لیدونکو سلامونه او ښې چارې. هیلهمند یو چې تر دې دمه به روغ او جوړ وئ. د روحي د څېرې خپرونې نننی میلمه مو دکتور خالد احمد کاکړ صاحب دی. دکتور خالد احمد کاکړ صاحب د هیواد پوهنتون رئیس او همدا ډول په علمي او زده کړیزو بهیرونو کې ډېری دندې ترسره کړي او لاسته راوړنې یې درلودلې دي. نور یې په خپل اله کاکړ صاحب اورو. ښاغلی کاکړ صاحب، ستړي مه شئ، درته وایو مننه چې وخت مو راکړ. کاکړ صاحب، ستاسو له نوم او کړنو سره به د روحي نیوز لیدونکي تر ډېره بلد وي. بیا هم غوره ده که چیرې د خپل زیږېدو ځای اصلي ولایت د شخصي ژوند په ځینو نورو اړخونو راته رڼا واچوئ. ستاسو لیدونکو او اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. ژوندي اوسېږئ او مننه کوم چې نن مو زه میلمه کړم، دعوت مو کړم. فاریاب ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ زما د زیږېدو ځای ده، شمال د افغانستان. او متاسفانه بیا دا د جهاد سلسله چې شروع شوله، مهاجرتونه موږ هم د هماغه مهاجرینو له جملې وو چې بیا مو زه یو کلن وم چې پاکستان ته مو هجرت وکړ. نو د همدې ځینه زموږ د زندګي او د مهاجرتو د هماغه د زندګۍ د کشمکشونو سره مو لاس و ګریوان و تر ننې ورځې پورې متاسفانه بیا ما دا زمینه پیدا نه کړه چې خپل ولایت ته سفر وکړم او هلته هغه کم لازم خوند او لذت چې باید په خپل زیږدیز ځای کې سړی ولري هغه نه استفاده وکړو، خوند واخلو. نو تر ننې پاتې د زده کړو بهیر به مو ډېر پړاوونه وهلي وي. د ښوونځۍ دورې له لومړنیو زده کړو بیا تر نن دکتورا یا پی ایچ ډي پورې، که په دې اړه رڼا واچوئ، له کومه مو پیل کړې، تر کومه مو رسولي دي او تر کومه یې په راتلونکي کې پلان لرئ؟ ابتدایه، متوسطه او لیسه مې لکه څنګه چې مخکې وویلې د هجرت په دیار کې په مسافرۍ کې مو تېره کړه د حضرت قیس بن سعد لیسې کې. الحمدلله دا چې مو پای ته ورسول، بیا د اسلام آباد نړیوال پوهنتون کې مو د لیسانس او ماسترۍ تر کچه پورې خپل زده کړو ته ادامه ورکړه. البته اسانه نه وه، تاسو ته معلوم ده چې د هجرت په دیار کې مختلف مشکلاتو سره څوک مخامخ کېږي چې هغه بحث جدا بحث لري چې ډېر وخت به ونیسي. بیا نو د دکتورا لپاره د امریکې متحده ایالاتو ته مسافر وکړه. هلته مو خپل دکتورا په روابط بین الملل کې ترلاسه کړه. نو زما ټوله رشته چې ده هغه روابط بین الملل او سیاسي علوم دي. کاکړ صاحب، په نورو مسایلو هم وروسته خبرې کوو. که د نړیوالو اړیکو یا روابط بین الملل چې تاسو 3 پړاوه پکې طی کړي دي، لیسانس، ماستري او دکتورا، که داسې لږه رڼا په دې واچوئ، دغه رشته د نورو رشتو په پرتله نوې ده. بله، اصل روابط بین الملل خو په یو حساب نوې رشته ده، په بل حساب باندې دا د سیاسي علومو تر عنوان لاندې ډېر دغه لري، ډېره مخینه لري. خو بیا په خپله دا چې یو په صفت د یو اکاډمیک ډسپلین جداګانه تدریس شروع شو، دا بعد له اولني جنگ جهاني نه شروع شو، بیا د دویم نړیوال جنگ نه بعد دې هغه خپل اوج ته ورسېد او په مختلفو پوهنتونونو کې د دې تدریس آغاز شو.
دا یو ډېره جالبه او دلچسپه رشته ده. اوس حتی سیاسي علوم هم د دې نه متاثر شوي دي. مخکې به دا د سیاسي علومو د عنوان لاندې تدریس کېده، بلکې اوس سیاسي علوم هم د دې یوه برخه ده. دا یو متشکل د ټولو اجتماعي علومو نه یوه رشته ده. په دې کې باید اقتصاد، په دې کې باید تاریخ، په دې کې باید جغرافیه، په دې کې باید روانشناسي، په دې کې باید قانون. څوک چې د دې رشتې نه فارغېږي یا لولي باید دغه ټولو رشتو د علوم اجتماعي کې دی بکګراوند ولري. در غیر یان دی یو ښه د نړیوالو اړیکو متخصص نشي جوړېدلی. نو یوه ډېره جالبه رشته ده، خاصتا هر هغه څوک چې د اجتماعي علومو علاقمند دي بهتره به دی چې دا رشته ولولي. په دې کې ټول شته. کاکړ صاحب، د یو ډیسپلین په ډول د نړیوالو اړیکو پیل افغانستان کې کله شوی؟ تازه پس د دې چې دا موقت او انتقالي او د نوي تغییرات دا دوه دهو کې دا 12 لسیزو کې د دې رشتې هم دلته ما په یاد دي چې کله ما خپل ماستري وکړله یا مې کوله، بعضو کسانو به زما نه په افغانستان کې پوښتنه کوله چې ته څه لولې؟ ما ویل زه روابط بین الملل لولم. نو ډېر به څه شی شول، متعجب شول چې دا کومه رشته ده، دې رشتې سره یې خاص بلدیت نه درلوده. نو دا د 2 لسیزې کېږي په افغانستان کې شهرت پیدا کړی او تدریسي. تاسو 3 پړاو وهلي دي د نړیوالو اړیکو په زده کړو بهیر کې. بله. د دې د وظیفوي قلمرو یا سکوپ یې تر کومه بریده دی؟ او په ځانګړي ډول تاسو د دې رشتې د یو متخصص په توګه کومې دندې ترسره کړې دي؟ کاري چاپېریال ډېر غټ ده، وسیع ده. لکه مخکې چې مو دا د ټولو اجتماعي علومو یو میکسچر ده. د دې نه چې څوک فارغېږي کولی سي بهترین ځای د دې لپاره هغه چونکې نړیوالې اړیکې دي او د نوم نه یې پیدا ده، دا د خارجه وزارت سره باید په خدمت کې د هغه په چوپړ کې، ځکه د دې وظیفه هم دا ده د خارجي اړیکو د پالیسیو تحلیل، تجزیه او هغو لپاره د پالیسیو جوړونه، خاصتا د دې تمرکز هم همدا ده. بیا تدریس، تحقیق په دې رشته کې لیکنې، څېړنې او په حکومتي چارو کې خدمات، په سیاسي ډګر کې خدمات، دا د دې رشتې هغه اولي مکانونه دي چې هغه متخصص یا مسلکي کس کولی شي په دې کې خدمات وکړي خپل ملک. نو موږ هم د تدریس و تحقیق برخه کې دا طرف مو رانیولی ده او پس له فراغت نه په همدې ډګر کې خپل خدمات ارائه کوو. لکه تاسو تر اوسه د حکومت په چوکاټ کې رسمي یا دولتي دندې نه دي ترسره کړي؟ نه، خوشبختانه یا بدبختانه تر اوسه نه. کاکړ صاحب، د مرکې بله برخه کې په افغانستان کې د زده کړو پر بهیر خبرې وکړو. له ښه مرغه تاسو د یو پوهنتون په سر کې یاستئ. افغانستان کې د زده کړو بهیر څنګه ارزوئ، په ځانګړي ډول په تېرو 20 کالونو کې؟ په لنډو ټکو کې که درته ووایم، په دې 2 لسیزو کې افغانستان په کمي لحاظ هم په تعلیماتو کې او هم په تحصیلاتو کې ښه لاسته راوړنه لري. یعنې د تعداد په لحاظ، په کمي لحاظ ډېر خلک، زموږ ځوانان، زموږ ماشومان الحمدلله د افغانستان په کونج کې دوی د تعلیم او د تحصیل
باندې مصروف دي، په لاسته راوړلو یې مصروف دي او رسیدګي ورته ښه. اما په کیفي لحاظ په شایدو باید سره چې یو تعلیمي او تحصیلي هغه شرایط نهادونه ولري، دې ته لا هم ډېر کار پکار دی، لا نه ده شوی. نو زما په خواهش د ټولو هغه زما هم مسلکو او هم صنفیانو نه دا وي چې په کیفي لحاظ د دې نه وروسته یو 2 لسیزې باید کار وشي، توجه زیاته په کیفي لحاظ چې تر څو موږ هغه معیارونه چې ټاکل شوي دي په حد اقل د منطقي په سطحه باندې ځان ورسره سیال کړو. تر هغې چې موږ معلومات لرو، تاسو افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو یو له بنسټ ایښودونکو څخه یاست. که فرض کړو د خصوصي سکتور په برخه کې مو شخصي پوهنتونونه نه درلودلی، نن به د افغانستان وضعیت په کوم حالت کې وای؟ شخصي پوهنتونونو اول د قانون اساسي پر اساس باندې خصوصي سکتور ته د فعالیت اجازه ورکول شوله. په هغه کې الحمدلله خصوصي نهادونه تحصیلي او تعلیمي هم ایجاد شو. دا مراکز بیا زه هماغې موضوع ته راځم، په کمي لحاظ باندې خپل تاثیرات لري، ځکه د افغانستان تحصیلاتو وزارت دا توانمندي متاسفانه نه درلوده او نه هم لري چې ټول د 12م صنف فارغان ته د تحصیل زمینه مساعده کړي. نو دا یو بحران به و، دا به یو بحران و، ډېر خلک به د دې نعمت نه بې برخې وو، ډېر به د دې لوی نعمت د تحصیلاتو نه بې برخې ول او په دې جامعه کې به یو بل بحران سره موږ تاسو مخامخ وای. خو خصوصي پوهنتونونو وکړای شول چې دغه محصلینو ته چې دولت یې د جلب او جذب توان نه درلوده، دې ته زمینه مساعده کړي چې دوی خپل تحصیلات یا لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي. د دې ترڅنګ هغه زموږ خصوصي پوهنتونونه که نه ولای، هغه زموږ قشر د جامعې چې هغوی تجربه درلوده اما مدرک یې نه درلوده، سند یې نه درلوده، هغوی به نن د دې سند نه، تحصیلي او تعلیمي سند نه بې برخې پاتې وله. ځکه چې خصوصي پوهنتونونه به سهار وختي او ماښام به د درس زمینه مساعده کړې وه. په افغانستان کې اولین ځل لپاره خصوصي پوهنتونونو چې سهار وختي او په ماښام ټایم کې یا شبانه د تدریس زمینه هغه چاته مساعده کړه چې د ورځې په جریان کې به یې وظیفې درلودلې. نو هغوی هم به وظیفه کول، هم خپل کور به یې تمویلو، هم به خپل زندگی ته رسیدګي کوله او په څنګ کې به خپل عالی تحصیلات هم لاسته راوړل. نو دا 2 لاسته راوړنې خصوصي سکتور لري، لیکن په کمي لحاظ باندې دې لاسته راوړنه ډېره زیاته ده. په کیفي لحاظ باندې باید توجه وشي، باید کار وشي. عامه ذهنیت داسې دی چې دولتي پوهنتونونه په لومړۍ شمېره او خصوصي پوهنتونونه په 2م شمېره کې خلک شمېري. د بېلګې په ډول هغه کسان چې په کانکور ازموینه کې پاتې کېږي او یا د خپلې خوښې پوهنځیو ته نه بریالي کېږي، نو د دوی 2مه ټاکنه یا 2م انتخاب خصوصي پوهنتونونه وي. آیا دغه ټاکنه مالی اړخ پر اساس دی او که چیرې د کیفیت پر اساس؟ دا ډېر ښه سوال ده، ښه پوښتنه ده. دا باید د محصلینو نه وشي چې دا محصلین دي کې څه وایي. خو زه په د خپلو معلوماتو په اساس باندې ستاسو سره خپله تجربه شریکه کړم. زه فکر کوم چې موږ که د رشتو په اساس باندې تقسیمات وکړو دا به بهتره وي. موږ اوس هم داسې خصوصي پوهنتونونه لرو چې حتی د کابل پوهنتون چې د مور پوهنتون حیثیت نورو پوهنتونونو ته لري، لا هم په لاسته راوړنې کې بهتره دي.
د خصوصي پوهنتونونو د تاسیس نه 15-14 کاله کېږي، لیکن د کابل پوهنتون په پرتله په بعضو مشخصو رشتو کې اوس هم فارغین یې ښه لاسته راوړنه په بازار کې لري نسبت د کابل پوهنتون، البته په بعضو مشخصو رشتو. نو زه فکر کوم اقتصادي اړخ به یې ډېر مطرح وي نسبت کیفي او یا نور موضوعات چې تاسو پرې بحث وکړئ. د پوهنتونونو د تعلیمي نصاب په اړه په ځانګړي ډول د خصوصي پوهنتونونو توپیري زیات دی، یعنې په یو رشته کې مختلف تعلیمي نصابونه تدریس کېږي. لوړو زده کړو وزارت د دې لپاره کوم لایحه او پروسیجر لري او که نه، او که لري یې پوهنتونونه نه پلي کوي؟ وزارت نه درلوده، مخکې وزارت نه درلوده. تر 3-4 کلو مخکې پورې هر چا خپل نصاب د خپلو شرایطو په اساس باندې تنظیموه او وزارت تحصیلات عالي ته به یې د تایید دپاره لیږه. که معیار نه و، خاص معیار یا عمومي شکل باندې ملي نصاب موجود نه و د هرې رشتې لپاره، دا یو مشکل و. خو دا مثبت اړخ لري، منفي اړخ لري. مثبت یې دا چې ښه مختلف مضامینونه تدریس شي او جامعې ته پوره هر فرد په مختلفو مضمونو باندې عیار وړاندې شي. دا یو مثبت اړخ دی. د منفي اړخ یې دا ده کله چې دوی به د یو پوهنتون نه بل پوهنتون ته تبدیلي کوله او یا به د تغییر د ځای کوو، نو دوی به د مشکل سره مخ کېدل، ضایع د وخت به یې کېدله. دا یې منفي اړخ ده. خو په کل کې بیا وزارت تحصیلات عالي په د نصاب یو ملي حرکت شروع کړ چې ټول پوهنتونونه که خصوصي دي او دولتي دي د یو نصاب نه برخمن دي. دا یې د 2 کاله کېږي دا برنامه شروع کړې ده. د بعضو پوهنځیو تکمیل شوې، لکه د حقوق، علوم سیاسي پوهنځیو دا د نصاب ملي کلستر جوړ شوی ده. بعضې پوهنځي تکمیل دي، بعضې د تکمیلېدو په حال کې دي. نو دوی دا برنامه لري چې په دغه راروانو 2-3 کلونو کې ټول نصابونه واحد شي د افغانستان په سطحه. ستاسو د معلوماتو پر بنسټ علمي برخه کې پاتې یې، که د سیاسي فعالیت په اړه راته ووایئ، سیاسي فعالیت لرئ او که نه، او یا په لویه کې سیاسي ګوندونو فعالیت افغانستان کې په کومه سترګه ګورئ؟ عکس راواخلم د دې موضوع. په حقیقت کې همدا موږ یو چې سیاسیون تربیه کوو، جامعې ته وړاندې کوو. نو که اوس دستي نتیجه نه ګورو، کیدای شي را روان 10 کالو کې چې څوک سیاست ډګر کې لوبیږي، هغه به مستقیم غیر مستقیم زموږ د شاګردانو نه وي، زموږ د فکري خاوندانو نه وي. د تدریس دا یوه ډېره ښه لاسته راوړنه ده. ما تاسو ته مخکې هم ویل چې دا رشته زموږ نه تنها دا چې سیاسي ډګر کې باید فعالیت ولري، بلکې اکاډمیک اړخ هم لري. نو په دې مو همدې ته ادامه ورکړې ده. نو په یو شکل غیر مستقیم په سیاست کې دخیل یو، بلکې سیاسي که عملي نه کوو، اما دا پلیران د سیاست دا زموږ ستاسو پرادکټس دي یا تولید ده، الحمدلله. خو چې ولې عملي شکل زه خپله مستقیم نه یم تللی، دا خپل دلایل لري. البته یا به مې حالت مساعد نه یې ګڼلي، یا به زمینه نه یې مساعده شوي، یا به یې وخت نه یې راغلی. نو انشاءالله د وخت او د ضرورتو د تقاضا په اساس پر بنسټ به انشاءالله تصمیم نیسو. کاکړ صاحب، افغانستان کې سیاسي ګوندونه د دې نړیوالو اړیکو رشتې ته په کتو، سیاسي ګوندونه له نړۍ سره زیات روابط لري که پخپله د افغانستان حکومت؟ او نړیوالو اړیکو کې تنها پخوا وختونو کې به تنها ملک د ملک سره ارتباط درلود، حکومت به د حکومت سره تماس.
اوس د دې نړیوال کېدو سره د جهان د نږدې کېدو سره د دې انقلابونو سره چې صنعتي انقلاب شوی تخنیکي انقلاب و د دې له برکته دا ټوله دنیا سره نږدې شوې ده نو په دې خاطر باندې تنها اوس حکومت د حکومت سره نه دی حتی اشخاص د اشخاصو سره سازمانونه د سازمانونو لکه زموږ موخه کاکړ صاحب د افغانستان د سیاسي ګوندونو د ځینو مشرانو وروستي سفرونه وو د سیاست او نړیوالو اړیکو په چوکاټ کې چې کله مرکزي حکومت شتون ولري دغه اجازه ورکول کېږي چې دوی داسې سفرونه ولري یعنې د متمرکز حکومت او یا د سیاسي ګوندونو په اړه مو پوښتنه وه دا په ټوله نړۍ کې مروج ده کېدلی شي چې ملي اشخاص ملي شخصیتونه البته د ملک د موجوده حاکم نظام په تفاهم سره د دوی په جریان کې کولو سره دوی کولی شي چې سفرونه وکړي په کانفرانسونو کې اشتراک وکړي او د نورو ملکونو د حکومتونو سره په خپل د ملک په وضعیت باندې وغږېږي بحث وکړي خو ملي منافع باید په نظر کې ونیسي نه شخصي او ګوندي منافع په افغانستان کې متاسفانه زه همیش محصلینو ته وایم موږ د دوو غټو مشکلاتو سره په سیاسي ډګر کې مخامخ یو دا ده چې همیش موږ افراطیت ته توجه کړې ده افراطیت ته نه په مذهبي افراطیت نه ښیم افراطیت په هر اړخ د زندګۍ کې موږ یو نوه افراطي جامعه یو په هر اړخ کې که خم کوو افراط کوو پکې خدای نخواسته که بد هم کوو افراط کوو زموږ تاریخ معاصر تاریخ د دې مشکل نه ډک دا شاهد ده په همدې موضوع نه تنها مذهبي افراطیت دویم زموږ مشکل دا ده چې هر څوک خپل په شخصي ګټو پسې د سیاست هدف د نړیوالو اړیکو هدف د ټول د اجتماعي علومو هدف هغه عمومي ګټې دي چې دا شی زموږ ستاسو په سیاسینو کې زموږ ستاسو په احزابو کې ډېر متاسفانه کم ده په دې وروستیو کې وینئ چې یو ورځ بد د یو څوک سبا یې ګوري هغه بیا بېرته خپله په خپل ژبه باندې بیا ښه شي که ده ته کوم منافع وي شخصي هغه ښه ده که ده ته کوم شخصي منافع نه وي هغه بد ده نو ملي منافعو په اساس باندې که ارتباط د هر چا سره تامینېږي که هغه حکومتي وي غیر حکومتي وي هغه په نړیوالو اړیکو کې خپل ځای لري کاکړ صاحب محترم د مرکې وروستی برخه کې غواړو د هېواد پوهنتون په اړه پوه شو څومره پوهنځي لرئ څومره محصلین مو ورکړي دي هېواد پوهنتون الحمدلله یو ښه پوهنتون په ډېر کم وخت کې ښه لاسته راوړنې لري دا زمونږ همصنفیان هم په دې پوهېږي اقرار کوي وزارت هم په دې پوهېږي الحمدلله مونږ په څو محدودو رشتو کې فعلا فعالیت کوو لیکن تلاش کوو چې د کمیت او زیاتوالي د رشتو په ځای باندې په کیفیت باندې ډېر راوڅرخو لکه مخکې چې مې ویلې زموږ تلاش به دا یې چې کیفیت ته کار زیات وکړو نه تنها مونږ بلکې ټولو ته زموږ مشوره هم دا ده نو د ماستري برنامه که د خدای رضا وه هم برنامه لرو ورته زموږ په سټراتیژیک پلان کې شامله ده چې 3 کلونو کې به انشاءالله مونږ د ماسترۍ برنامه ولرو البته ټول پیش شرطونه یې باید اماده کړو او زمونږ شعبه چې که د خدای رضا وه د کاپیسا په ولایت کې تلاش لرو چې له خیر سره فعاله کړو تر څو په کاپیسا کې هیڅ خصوصي پوهنتون نشته او هغوی هم د دې نعمت نه برخمن شي نو
دغه زموږ په ستراتیژیکو برنامو کې شامل دي. انشاءالله د خلکو په خدمت کې به وي، خو بیا هم زه تاکید په دې کوم چې هغه کمیت په ځای باندې په انکشافي برنامو باندې هغه وخت کار وشي چې کله موږ په کیفي لحاظ باندې ټولو مواردو ته آماده یو انشاءالله. د روحي نیوز څیرې خپرونې ګرانو لیدونکو، دا وه د هېواد پوهنتون له رئیس او د نړیوالو اړیکو دکتور ښاغلي خالد احمد کاکړ صاحب سره زموږ ځانګړې مرکه. ډېره مننه کاکړ صاحب چې وخت مو راکړ. تان اوسئ. خیر اوسه. مننه. ښه راغلئ.